بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ 2014 ته او فایل هوم ټیب کې فند برخه باندې تاسو ته کار کوم. د فند لپاره د یو څو شارټکټ هم تاسو زده کړئ. کنټرول جمع SHIFT شیفټ جمع F که چیرې تاسو یو ځای پریس کړئ تاسو سره به فند را خلاص شي. ګورئ بل CTRL جمع D که تاسو یو ځای پریس کړئ هم به تاسو سره فند را خلاص شي، او بل CTRL جمع SHIFT جمع P کنټرول شیفټ P که دا هم تاسو یو ځای پریس کړئ تاسو سره به سره خلاص شي، فند به را خلاص شي. فند کې څه ناڅه خو موږ تاسو کار کړی و، بیا به راشو فند ته او غواړم د اډوانس کمانډونو باندې دې برخه باندې تاسو ته کار وکړم. که چیرې زه راشم دې برخې ته ولیکم چې ایکول RND او پرګراف شانتې راخلم .OLD او یو دوه پرګرافه ترې راخلو نو دا به داسې انټر کړم او د دې به دا سټایل وغیره هر څه کلیر پاک کړم. که چیرې تاسو دا داسې سلیکټ کړئ او راشي کنټرول شیفټ F پریس کړئ فند را خلاص شي. اول سکیل دی. سکیل مطلب دغه حروف چې کوم دي دا لغتونه دا کلمې دا دي څومره اندازه کې پراخه شي تاسو سره. نو ګورئ دلته کې فار ایگزامپل زه 200 په اندازه باندې نو دا داسې پراخه شو لکه دغه هر یو حرفي داسې پراخه کې. اوس که مونږ غواړو نه د دوی ترمنځ د فاصله راشي پراخوالی دې را نشي نو کنټرول شیفټ F بیا به تاسو راشي دې برخه کې او دلته کې فار ایگزامپل ایکسپینډ به واخلئ پراخه دې وي. نو دلته سپیسینګ کې درې خبرې دي، د دوی ترمنځ فاصله ایکسپینډ پراخه دې شي او کانډنس نږدې دې شي. نږدې کوئ که پراخه ویه مطلب د دې حروفو ترمنځ چې کومه فاصلې دي داسې نږدې غواړئ که نه غواړئ چې ایکسپینډ داسې لږ زره دې کلاو شي او د دې ځای نه تاسو دې ته اندازه هم ورکولی شي. 2PT یعنی 2 پوینټس 2 پوینټونه او دا به داسې وکړي. دا وګورئ موږ سره څه شو پراخه شانتې شو. ځینې برخو کې تاسو سټایل لپاره کولی شئ دې نه کار واخلئ. ښه دا خو خپل پوزیشن دی. پوزیشن مخکې هم تاسو ویلی لکه زه لیکم چې H2OH2O دا داسې انتخابوئ او کنټرول شیفټ F دا دو موږ غواړو چې څه دي شي رایز دي شي، بلکې رایز نه لوړ لاندې دې لاړ شي. ګوري نارمل عادي پوزیشن دی، رایز پاس طرف ته دې لاړ شي، لوړ لاندې طرف ته دې لاړ شي. څومره 15 پوینټو په اندازه باندې اوکې. دلته کې څه خبره دا موضوع تاسو دلته ویلې خو دلته سیز وړوکی کوي بیا لاندې ځي او دلته په عادي حالت کې سیز یې نه غواړو چې ورکوټی دې شي خو لاندې طرف ته دې لاړ شي. مثلا تاسو یو پاور لیکئ 2 پاور 4 کنټرول شیفټ دا 4 مو انتخاب کې او دې برخه ته راځو رایز پاسې ویسا څومره فار ایگزامپل 15 پوینټونو په اندازه باندې دا اوکې کې بره موږ سره لاړو. د دې نه وروسته کرنینګ فار فند. کرنینګ فار فند څه مطلب لري؟ دلته کې ګورئ که چیرې تاسو فند ته راشي زموږ او تاسو سټنډرډ سایز د فند چې دی 8 نه شروع دی تر 2 پورې. اوس که چیرته ګورئ زه یو پرګراف عادي حالت کې ولیکم دا یو پرګراف شو د دې عادي سایز 11 د اخلي یا 8 اخلي. کله یو کس راځي دې ته داسې ایکسټرا اضافي سایز ورکوي مثلا 140 وغیره دا سایز شو. مونږ وایو چې د دې دا فونټ د عادي سایز نه څومره اضافه شوی دی څومره اضافه شوی نو تاسو په کرنینګ فار فونټ 140 صحیح ده 140 دې لپاره نور هم اضافه کوئ کموئ دې ځینه کولی شي. دلته کې سټپ بای سټپ دی 2 دي شي 8 دي شي 6 دي شي دا سټنډرډ دي. ښه 8 سټنډرډ شو بیا 10 سټنډرډ شو 11 12 14 15 17 20 داسې مختلف
شل ته ګورې چې کله موږ ورسو دا شل شو بیا بل سټنډرډ څه شی دی څلېرې شي لکه سټنډرډ چې کتابو کې استعمالیږي د دې هدف دا دی یوزیج چې لري اته ویشي بل سټنډرډ کوم یې غواړې هماغه تاسو ته سټنډرډ کوي ښه کنټرول شفټ اف اوپن ټایپ فیچر لیګیچر لیګیچر څه ته ویل کېږي ګوري لیګیچر سټنډرډ آل ګوري لیګیچر ویل کېږي زموږ دغه لیکلو ته یو قسم خاص ډیزاین ورکوي دا د اے بي سی کرکټر دا حروف چې دي لکه اے بي سی ډي دې ته یو خاص ډیزاین ورکوي لیګیچر نور داسې کوم خاص وظیفه نه لري که چیرې موږ ورته ویو چې دا آل ټولو حروفو ته دا لیګیچرس ورکه نو دلته کې ګوري ښه دا ټي ته وګورئ ټي ته دې یو ډیزاین ورکړي دغې ته لیګیچرس ویل کېږي دا ټي ته ګوري دا ټي او ایس سره وصل کړي ځینې کتابو کې دا ډیزاین راغلی وي او بالکل ټي ته ډېر ورکوي که نه وغیره لیګیچرس دې ته ویل کېږي سټنډرډ آنلی عادي حالت کې وساته نن مو ورکوه لیګیچرس سټنډرډ ان کنټیکسچوال د دې حالت کې څه ډیزاین نه ورکوي تنه آل دلته کې موږ ته ډیزاین راکوي ټولو ته یو ډیزاین ورکړي چې کوم ځای کې امکان ولري نو تاسو هغې ته ډیزاین ورکوي که نه غواړئ ایسته کې بېرته ښه د دې نه وروسته نمبر سپیسینګ نمبر یې تاسو ورکړي وي نمبر د یو ځای کې تاسو ویلي وي هر انټر سره یو نمبر راځي او د دې لپاره تاسو غواړئ چې څه ناڅه دې کې تغیرات راولئ پرپورشنل یې کوي دا دومره افیکټیو نه دي دا کمانډونه ټیبولر شکل کې راولئ دغه نمبرو ته یو د ډیزاین شانتې ورکوي خو ډېر خاص یوزیج نه لري ښه دې نه وروسته نمبر فارم لایننګ دې وي اولډ سټایل دې وي لکه د 2003 ګوره لږ زر لاندې داسې راواړه شانتې شو کنټرول زیډ یې که بېرته پاس صحیح ده داسې یو ډیزاین شانتې ورکوي نمبرو ته چې دومره کلیر نه معلومیږي ډېر کم فرق پکې راځي سټایل سیټ ګورئ دا ډیفولټ موږ سره نمبر یې کم دی نه شروع کېږي د یو نه شروع کېږي تاسو وایئ چې دا 10 نه 12 نه وغیره ډیزاین نه دې شروع شي یوز کنټیکچوال الټرنیټ دا کمانډ دلته کې زم نه پوهېږم څه کار کوي چینجز نه راولي زموږ تاسو په لیکلو وغیره کې صحیح ده ښه دغه برخه کې دا څومره تغیرات چې موږ راوستي وي دا که غواړو چې دایمي شي سیټ ډیفولټ باندې تاسو کلیک کوئ همدغې ډاکومنټ لپاره چې دا کوم را کرنټلی خلاص شوې ده او که نه عمومي ټول ډاکومنټ لپاره نو تاسو کولی شئ ډیفولټ یې وکړئ ډیفولټ به دایمي شي مطلب یا د ټول څومره برخه باندې چې دا ډیزاین دا څومره نوې صفحې چې خلاصو یو شان ډیزاین به لري څه فرق به پکې نه راځي دې ته ډیفولټ ویل کېږي خو دا ډیفولټ کوو موږ نه ځکه چې کیدای شي موږ دې پیج کې دا ډیزاین کارولی بل پیج کې کیدای شي بل قسم ډیزاین واخلو نو دا دې بیا ډیفولټ نه وي خو یو نیم وخت کې ډیفولټ هم ضرورت امکان دی ولري پیدا شي ټیکسټ افیکټ ته راځو ټیکسټ افیکټو باندې مې کار نه کړی تاسو ته شوی دی ښه خیر دی بیا دلته پې کار کوم که زه دلته راغلم او دې برخه کې ما ولیکل چې all Afghans are honest for example people دې ته اوس موږ غواړو چې یو ځانګړی ډیزاین ورکو نو موږ به راشو فنډ برخې ته او بیا به ټیکس افیکټ ته راشو فیل څرنګه رنګ غواړي ورته د دې د لیکلو رنګ د کم ډول وي سولیډ کالر کې یو رنګ به وي نو فیل کې به مطلب هیڅ رنګ ونه لري د هیڅ رنګ نه مطلب دا دی چې د کمپنۍ ډیفالټ رنګ تور رنګ ورکوي ورته او ګریډینټ فیل کې 2 رنګه یا 3 رنګه یا 100 رنګونه چې موږ سره میکس شي هغې ته ګریډینټ ویل کېږي ګوره که بیا موږ راشو ټیکس فیل ته ټیکس فیل باندې کلیک وکړو دا خو یو رنګ شو دا یو رنګ فیصدي څومره غواړي کمه غواړي زیات غواړي تیز دې معلوم شي
او که کمزوری دی معلوم شي داسې. بیا که ټیکسټ افیکټ ته راشو همدې ټیکسټ فیل برخه کې ګریډینټ نه مونږ کار واخلو. ګریډینټ کې څو رنګونه سره مکس کولی شو. ګریډینټ کې دا ګریډ اینډ سټاپس دا مهمه برخه ده. لکه څو رنګه غواړې اول هغه نقطې ورته په نښه کړه. خیر دی ریپیټ بشي درته څه مسله نشته. دا نقطې دي او دا هولډرې دي. د سلایډ هولډر ته هر یو ته تاسو کولی شي دا هولډر چې دي دا کالر هولډر ساري سلایډ هولډر نه بلکې کالر هولډرز دی هر یو ته مونږ جلا جلا رنګ ورکولی شو جدا جدا او هغه رنګ به مونږ تاسو ته په دې ټیکسټ باندې څه کېږي امپلیمنټ کېږي. عمومي خبره درته دې باندې کومه. پریسیټ ګریډینټ کې تیار جوړ شوي ګریډینټ دي. پریسیټ دي مخکې کمپنۍ نه راغلي تاسو دې انتخابولی شي. ټایپ د دې سټایل دی چې مطلب حلقوي شکل کې دي دا رنګونه دې باندې راشي. لاینر ریډیل داسې چار چاپیر دې راشي. ریکټینګل مربع شکل کې دې راشي. پیټس هر یو حرف ته بیل بیل رنګ ورکا. اوکې کا اوکې دا ګوري راغلی. بیا که موږ راشو ټیکسټ افیکټ ته ټیکسټ فیل برخه کې ګریډینټ ته راشو. کوم یو رنګ دی کې نه غواړي داسې انتخاب یې کا. هولډر یې دې نه ډیلیټولی شي یا د کیبورډ نه ډیلیټ کا. یو بل هولډر اضافه کې ډبل کلیک وکړه تا سره بل هولډر هم راځي. ډیلیټ یې داسې ډیلیټ یې کا. رنګونه دا خو د رنګ خبره شوه. پوزیشن د دغه هولډر د دې زموږ تاسو سره پوزیشن دی دا مونږ خپل هم د موس سره اخوا دې خوړلی شو او کولی شو د دې ځینه داسې پرسنټیج باندې مخکې ویسو. ټرانسپیرنسي دا رنګ دې روښانه وي که ضعیفه دې وي. دا کم چې انتخاب رنګ وي کم چې سلیکټ رنګ وي. برایټنس رڼا دې زیاته وي که کمه دې وي. روښنایي د دې رنګ زیاته وي که کمه دې وي. صحیح شو. روټیټ وډ شیپ دا به شیپ برخه کې تاسو دې باندې کار وکړم. او آوټلاین ته راځو. آوټلاین د دې څلور خواو ته رنګ دی. دې ځینه مونږ تاسو آوټلاین انتخابولی شو او که چیرې تاسو ټیکسټ افیکټ ته کلیک وکړئ دلته آوټلاین جدا موضوع ده. کم قسم رنګونو کې غواړئ. سولیډ کالر عموما یو رنګ کې راځي. کم رنګ چې تاسو انتخاب کړی وي هماغه رنګ کې به چوکاټ ورکړي دي لیکلو ته یا بارډر به ورکړي او یا آوټلاین به ورکړي. آوټلاین د لاین نه بیرون خو د دې سایز مونږ ډېر انتخاب کړی دی نو ځکه هغه مخکینی ډیزاین هم زمونږ خراب شو. نو ټیکسټ افیکټ ته به راشو او بیا به آوټلاین ته راشو. نو اوس به دلته مونږ سیټ اپ وکړو. دغه وایډ به دې لږ زره کم کړو. بس 0.25 یعنې د یو څو حصه کې کم به دا واخلو. بل دا دا آوټلاین بیرون ته چې راځي کم شانته ډیزاین دی ولري. دا یو ډیزاین مثلا دې نه ډش داسې قطع او غوڅ دی راشي یا سیده لاین غواړئ تاسو دا اوکې که اوکې که وګوره هلته کې یو قسم ګریډ لاین موږ سره راغلی. کنټرول بي سره بولډ سره او دې ځینې هم کېږي که نه دې ځینې هم کېږي او کنټرول بي. صحیح ده. دا سټایل چې دی بولډ کې ښه نتیجه هم ورکوي. دا آوټلاین ښه ریزلټ ورکوي. آوټلاین دا خو رنګ شو. ټرانسپیرنسي مطلب ضعیفه دې وي تیز رنګ کې غواړئ. رنګ هم انتخاب کړی تاسو چې دا خو ډېر تیز رنګ دی لږ زره دې ضعیفه شي. وایټ څومره دې بر ولري. کمپاوند ټایپ دا خو ما تاسو ویلې راونډډ پلټ هموار شکل کې راوله او جاینټ ټایپ میټر دا هم یو سټایل ورکوي ورته. اوکې که اوکې ګورې دا موږ سره راغی خو ډېر ضعیفه شو. نو باید څه نه څه موږ تاسو د دې ټرانسپیرنسي هم کمه کړو. څه نه څه ټرانسپیرنسي هم کمه کړه او دې ځینه دا داسې نیم انچ لږ زیات واخله. اوس صحیح شو. نو دا ټیکسټ افیکټ کې د آوټلاین خبره وه موږ سره. دلته کې نور کمانډونه هم لري. دا بیا د شیپس لپاره دي لکه موږ شیپونه رسمو انزرټ نه شیپ راخلو هغو لپاره دي. نو هغې باندې به تاسو ته شیپ یا آبجیکټ برخه کې کار وکړم. بل دلته کې دا ایکسټرا اضافي افیکټس دي. شیډو سیوری ورکوئ تاسو څه قسم سیوری غواړئ دا وګورئ مختلف قسمه. ټرانسپیرنټي سایز دلته کې دا بلور کمانډ اضافه دی. بلور ویل کېږي دا لیکل تاسو سره خیره معلوم شي یا تازه معلوم شي د دې دا سیوری. انګل کمې زاویې باندې غواړي
صحیح ده انګل او ډسټنس څومره فاصله کې دا سیوری غواړي اوکې که تاسو سره به دا سیوری راشي اوس ګورئ که چیرې تاسو ټیکسټ افیکټ ته راشي د دې دا بلورنس زه کمومه زیاتومه یې 100% اوکې نو بیا نه معلومیږي نو بلورنس موږ کم ساتو بیا راځو ټیکس افیکټ ته او ټیکس شیډو برخې ته نو دا بلورنس موږ کوشش کوو کم وساتو یا بیخي لږ نه دې وي څه پروا نه کوي ښه دې نه وروسته ریفلیکشن انعکاس ته ویل کېږي تاسو ریفلیکشن برخې ته راشئ د حصې نه لاندې موږ سره ریفلیکشن شو داسې یو انعکاس شانتې ځای ولري دې کې هم دغه خبرې وي ټرانسپیرنسي ده سایز دې څومره وي بلورنس دې څنګه وي ډسټنس لیکلو ته فاصله دې څومره وي نږدې دې وي که لرې دې وي سایز وګوره سایز یې زیاتومه درته دا ریفلیکشن دی انعکاس سایز دی که نه 100% سایز یې شو اوکې شو دغه سایز د دې لیکلو دا سایز اوس که چېرته موږ دا سایز کم کړو نو دا به لږ زره ورکوټی شي دغه عادي لیکلو نه به د دې سایز لږ کم شي نو دا سایز موږ کمه وګورئ اوکې ها بیا که چیرې تاسو راشئ دا خو ریفلیکشن شو ګلو د دې لیکلو شاوخوا ته خو آوټلاین شته د یو سور خط شته اضافي بل رنګ هم اچو هغې ته ګلو ویل کېږي ګلو لایټ یا روښنایي ته ویل کېږي نور هم روښانه که دلته وګورئ دا مختلف قسمه دي تاسو به لیکل ته ګورئ د هغې مطابق به اچوئ کوم رنګ کې غواړئ رنګونه دي ځینې ورته سیټ کولی شئ دې یو رنګ کې غواړئ بل رنګ کې غواړئ مختلف قسمه دې رنګ کې غواړئ سایز کم سایز کې غواړئ زیات دا عموما 15 پیټي یا مثلا 2 پیټي یا 4 پیټي دومره ډېر نه اضافي څوک نه اخلي ټرانسپیرنسي دې کمه وي زیاته دې وي اوکې که بس اوکې که موږ سره ګلو راغله خو ډېر کم معلومیږي باید داسې کار وکړو چې د دې سایز لږ څه زیات کړو ګلو سایز یې لږ زیات کړه اوکې دې ته ګلو ویل کېږي بیا راځو ټیکس افیکټ ته او دا خو ګلو شو صاف ایجز دا کونجونه دي نرم وي که روښانه دي وي دا موږ تاسو د لیکلو لپاره دا سافټ ایجز نه اخلو دا به وروسته تاسو په آبجیکټ یا شیپس کې وایي کوم شکلونه چې موږ راخلو هغو لپاره وي 3D فارمټس دا لیکل د ستاسو 3D شي اوس 2D دي عادي لیکل دي یو بعد لري یو حصه لري نو دلته کې 3D درې بعده دي ولري 3D دا 3D مثلا ټاپ لیول پاس طرف ته ټاپ بیبل لاندې طرف نه دې څنګه معلوم شي که نه 3D درې حصو نه معلومیږي اول بیبل دویم بیبل درې بیبل مخکې دوه بیبل یو بیبل لیکلو لکه یو طرف نه بس مخامخ نه ښکارېږي او دا د درې حصو نه موږ سره څنګه معلوم شي بیا هغې لپاره تاسو رنګونه ورکوئ او دا مختلف قسمه دي کې سټایلز چې تاسو دې ځینې دا سټایل ورکولی شئ لکه سټنډرډ دي سپیشل افیکټ دي ټرانسکیولنټ دي وغیره ټرانسلوسنټ وغیره داسې یو سټایلز دي دلته او دا به تاسو اوکې کې اوکې به کې زموږ دا لیکل به 3D شي دا اوس 3D شو که دا قسمه 3D نه غواړئ نو دلته به راشئ نور قسمه سټایلونه هم شته دی لکه دا یو سټایل ښه نه ښکاري دا یو قسم غواړم اوکې که نو دا د 3D باره کې خبرې دي تاسو دلته 3D فارمټس دلته ورکولی شي دا یو ډیزاین نه غواړم فار ایگزامپل د یو روښانه ډیزاین غواړم بیا دلته کې راځئ 3D برخې ته مختلف قسمه سټایل تاسو ډیزاین ورته کولی شئ د رنګونه یې بدلوئ را بدلوئ 3D ته هم تاسو رنګ ورکولی شئ د ډیفټ رنګ دې څنګه وي کنټیور رنګ دې څنګه وي اوس وګورئ دا رنګونه دي ستاسو خیال دی نور هم د لیکل روښانه شو نو دا 3D خبره وه
دا اضافي یا ایکسټرا افیکټس دي یا سټایلونه دي. دا و فنډ کې نور څه نه دی پاتې. ښه اوس به راشو پاراګراف ته. که چیرې زه راځم او دې برخه کې غواړم چې یو پاراګراف راواخلم او دا پاراګراف دې 4 پاراګرافو کې وي، دا به ټول داسې انتخاب کو. کنټرول سپیس به تاسو پریس کوئ، بیا کنټرول ال او کنټرول جے. اوس ګوره دا څنګه تغییرات مونږ تاسو په دې پاراګراف کې راوسته که نه، مطلب اول سره کم نظم کې اوس څنګه ترتیب شو. عمدغې ارنجمنټ لپاره د عمدې ترتیب لپاره تاسو دلته په پاراګراف کې مختلف قسمه آپشنز لرئ چې د هغې آپشنو په ذریعه باندې یا د کیبورډ د شارکټو په ذریعه باندې تاسو یو پاراګراف ته منظمولی شئ او ترتیب پکې راوستلی شئ. چې کله بې ترتیبه پاراګراف وي تاسو راځئ اول خو دا پاراګراف لوکیشن دی، موقعیت دی، مثلا دی کې نورې دا خبرې دي. دلته راشئ تاسو اول بولټس ته، دی کې اوله خبره بولټس دي. بولټس څه ته ویل کېږي؟ څه خاص سټایلونه وي. کله تاسو یو لیست جوړوئ، څه جوړوئ؟ لیست. فار ایگزامپل زه دلته لیکم کمپیوټر، او د کمپیوټر لپاره یو لیست جوړوم چې زه یو کمپیوټر رانیسم، هغه کې کم ډول کیبورډونه دې وي، بیا دې څه قسم موس وي، موس دې ورسره وي، همدارنګې سی پی یوس دې جدا وي، همدارنګې د دې سره دې سکینر وي. سکینر نه وروسته مثلا پرنټر دې هم وي. تاسو کمپیوټر لپاره خریداري کوئ یا یو دفتر لپاره، نو دې لپاره اوس دا لیست جوړوئ. دې لیست کې دې څه وي؟ تاسو غواړئ دغه د لیست لاندې دا مواد چې دي دې لپاره یو ځانګړی سټایل دلته ورکوئ. نو دې حصې ته به راشئ، کوم یو سټایل ورکوئ. مختلف قسمه دا سټایل دي، د بولټس ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ بولټس ورته ویل کېږي. نو دا خو تیار جوړ شوي دي، یارو باندې تاسو کلیک وکړئ، هماغه تاسو سره راځي. نه هغه خو مونږ برابره کړه. که لیکلی غټ غواړي هماغسې په دې شکل کې غواړي هم څه مسله نشته. کنټرول سپیس باندې عادي حالت ته راځي که نه، کنټرول سپیس سره بیخي عادي حالت ته راځي. دواړه یو بټن باندې کېږي. ښه نو دا خو د دې دا بولټ سټایل شو. نوی تاسو بولټ سې غواړئ، خو دې نه مخکې دا لیول خبره کوو موږ تاسو. اوس دا کیبورډ دی، کیبورډ کې داخل کې موږ تاسو مثلا وایو چې ډیل کیبورډونه دې وي، ایچ پی کیبورډونه دې وي، مثلا توشیبا دې وي وغیره، او دا تاسو انتخابوئ. تاسو وی چې دا د دې کیبورډ مربوط موضوع ده، دا لږه فرعي راشي، سب دې راشي. نو تاسو به راځئ لیول ته، او دې لپاره به بیا څه کوئ؟ لیول به اخلئ چې کوم لیول کې تاسو دا غواړئ. ډیفاین نیو بولټس وګورئ، دا به ټول انتخاب کې داسې انتخاب نه وروسته راشي. اول یو بولټس دې لپاره ورکوي، یو بل ډیزاین. نو ګورئ دا په لیولو باندې تقسیم شو. خپله کمپیوټر که تاسو غواړئ چې ټول یو لیول کې راولئ، دلته به لیول ورته انتخاب کړئ، کوم لیول کې غواړئ. درجه بندي لیول کم لیول کې غواړئ، دې لیول کې غواړو، ډېرې شاته ویوړو که نه. نو لیول په لیول دی. نو دویم لیول کې د موږ راشي، څوم کې؟ دویم لیول کې. نو دا د کیبورډ مربوط چې دي موضوعګانې دي، چې موږ ډیل والا غواړو، ایچ پی والا غواړو، توشیبا والا غواړو. بیا تاسو د دې لیول ته هم کولی شئ د خپلې خوښې دې ځینې یو بولټس ورکړئ. که دا بولټس تاسو یو خوښ نه شي، ډیفاین نیو بولټس ته لاړ شئ، او دلته کې سیمبلز باندې کلیک وکړئ. یو سیمبل تاسو راخیستلی شئ. سیمبل کې خو دغه یو سیمبولونه تیار تاسو درکړي وي دی لاندې، ریسنټلی یوز سیمبل. نوي چې تاسو غواړئ دلته به راشئ وبلیکئ ویب ډینګ وغیره. ګورئ دا لیست باندې داسې کلیک وکړئ، ویب ډینګز. دلته ګورئ مختلف قسمه اشکال یا سیمبولز راغله.
مثلا دا یو سیمبول موږ غواړو یا دا ټکنالوژي برخه ده د ټکنالوژي تاسو دې ځینې یو سیمبول ورکوئ دلته ګورئ مختلف قسمه شته دی تاسو خیال دی یا کیبورډ دی نو دلته وګورئ کیبورډ والا سیمبول به هم تاسو سره وي خو کتل غواړي سیمبول کې به راشي او دا به یو داسې سرچ کړي او دلته به وګورئ خو هسې طریقې تاسو زده کړئ چې دا به څه سره راځي د فنډ برخه کې به ویب ډینګ ورکوي ولې نه لري ډېر آپشن یې لري هلته کې فنډ لیست دی هغه آپشنس نه دي فنډ لیست دی مونږ مختلف قسمه فنډ هغې نه راخیستلی شو خو فار اګزامپل دا یو سټایل دی بس خلاص وکړي اوکې تاسو به سرچ کړئ هلته شته دی بیا سره بیا که چېرته راشئ او د ډیفاین نیو بولټس باندې کلیک کوئ سیمبول باندې کلیک وکړئ د لیست کې تاسو خپله سیمبل ولیکئ سیمبولو کې هم څه ناڅه شکلونه تاسو سره شته دی ګورئ سیمبل دې کې هم لاندې راشئ دا څه ناڅه سیمبول یې تاسو سره شته دی بل مثلا دا ډبلیو ای ویبډینګ او بل وینګډینګس دا مختلف قسمه اشکال او شکلونه دي که زمونږ کیبورډ په کار و دا دی که نه دا کیبورډ دی بس اټ کا اوکې کا دا یې راغی صحیح ده نو دې ځای نه تاسو جوړولی شئ که تصویر په شئ یو تصویر تاسو غواړئ مثلا دا موسونو کې موږ سره ډیل موس دي وي ایچ پی موس دي وي وغیره نور دي وي اول خو دا تاسو دویم لیول ته ویسئ ځکه چې دا اول لیول کې موږ سره دی نه دویم لیول ته باید تاسو ویسئ نو کله کله دا لیول کار نه کوي ښه خو بیا ضروري تاسو به راځئ او دلته به کلیک کوئ چې کله دا برابر شي کم لیول کې غواړئ دویم لیول کې صحیح شو بس دویم لیول کې دی تیار اوس ډیفاین نیو بولټس ته راشئ دا خو سیمبول نه تاسو راخیسته مختلف قسم سیمبولونه پکچر تصویر ورته راواخلئ پکچر باندې کلیک کړئ ورک افلاین برخې ته لاړ شئ ورک افلاین کې تاسو سره امکان دی ولري مختلف قسمه تصویرونه یو تصویر ورته انتخاب کړئ او هغه راواخلئ نو د موس خبره ده نو زه به ای ډرایو ته لاړ شم او آل فوټوز ته بلې خپل تصویر هر یو تصویر د موضوع مطابق تاسو لګوئ نو ښه راځي که جدا جدا لګوئ هم څه مسله پکې نشته خپل یو تصویر ورکړئ هم څه مسله نشته مثلا کیبورډ ساری ماوس دا ګوره مختلف قسمه دا یو غواړم دا یو انزرټ کا پکچر شو دا دی بیا که چېرته راشي ډیفاین بولټس ته دا پکچر شو فونټ او سیمبول یو خبره ده یو فونټ تاسو غواړئ نو سیمبول نه راخیستلی شي اوس دا د کوم ځای کې راشي سینټر مرکز کې دی راشي رایټ ښي طرف ته راولئ او لیفټ چپ طرف ته راولئ په دې موضوع خو تاسو الاینمنټ ما تاسو ته ویلو رایټ ښي طرف ته کله پښتو لیکلی وي تاسو یو څه پښتو باندې لیکلی وي بیا به رایټ انتخابوئ تر څو دا بولټس چې دي ښي طرف ته د دې راشي کوم طرف ته راشي ښي طرف ته نو دې طرف ته که غواړئ که چیرې ستاسو دا لیکل پښتو کې وي بیا به تاسو دې ځای نه رایټ انتخابوئ نو اوس فلحال لیفټ صحیح دی فلحال څه صحیح دی لیفټ چپ طرف که سینټر کې مرکز کې لیکلی به سینټر کې به راوستلی شي دا لیکل به دې سره لږه خوا دې خوا ځي او راځي نو دا د بولټس خبره شوه تاسو سره دا بولټس به تاسو اتومات څنګه ورکوئ لکه زه دا بولټس دې نه هر څه نه کلیر کوم بیرته چې ایسته کوئ دغه یو بټن باندې به داسې کلیک کړو چې دا بولټس به ټول د دې نه ایسته شي ښه اتومات تاسو یو بولټس غواړئ یو لیست داسې انتخاب کوئ چې انتخاب هم کوئ کنټرول شفټ ایل د کیبورډ نه پریس کوئ څه کنټرول شفټ ایل وګورئ دې سره راځي او یا داسې وکړئ چې دلته کې دا ستوری ولیکئ سټیریک او دوه ځلې سپیس پریس کوئ نو داسې هم تاسو سره راځي یا ستوری هم ولیکئ مثلا دا منفي علامه دوه ځلې ولیکئ
او 2 ځلې سپیس کیبورډ نه پریس کوي نو بیا هم تاسو دا بولټ لیست وغیره جوړیږي. صحیح شو؟ دا خو بولټس شو. که تاسو دا سټایلونه نه غواړئ او د دې په ځای تاسو دې ته نمبر ورکوئ چې دا کمپیوټر کیبورډ وغیره د نمبرو کې راشي نو تاسو به دا ټول داسې انتخاب کړئ او دلته به راشي نمبر لیست باندې به کلیک وکړئ، اول دویم دریم. صحیح ده؟ بیا ورپسې موس ته بیا کلیک وکړئ، دا وګوره بیا اول شو. خو زه دا اول نه غواړم، دا اول شو، دا دویم شو، دا ډیل کمپنۍ مونږ پرېښوده، بیا موس دریم نمبر راځي، دریم راغی دلته. نو تاسو نمبر باندې کلیک وکړئ، نمبر به دا واخلي او دې برخې ته به راشي. دلته کې اوس سیټ نمبر ویلیو کوم دی نه شروع شي تاسو سره دا را روان دي، همدا اوس تاسو ته پې کارم کوم، خو هسې دلته کې دا موضوع راغله اوکې دریم نمبر. صحیح شو؟ دا مثلا یو لیست تاسو د نمبرو مطابق جوړوئ، نومونه جوړوئ وغیره، لکه تاسو لیکئ نیم خان جان فار ایگزامپل، موسا، گلاب، عادل، یاما وغیره ټول داسې انتخابوئ. دې ته نمبر ورکوئ، تاسو نمبر باندې کلیک وکړئ، دا د نمبر راغلی. نمبر مختلف قسم سټایل لري، دې سټایل کې غواړئ، دې سټایل کې غواړئ، کوم سټایل کې غواړئ. دا یونانی لاتینس دي، یونانی کنه، دا یونانی یادات دي کنه، رومی رومانټیک، رومس والا عادت غواړئ، اے بی سی کې غواړئ وغیره. دې کې هم د لیول خبره شته دی. مثلا خان دی، خان سره فاری یو کس دی جان، دا جان غواړي چې بل لیول کې دی راشي نو اول خو نمبر دې ته باید ورکړي، او مثلا ګوري دا جان دی دویمه درجه کې راشي نو دلته د لیول خبره هم شته دی، دویم لیول کې هغې ته بیا ای ورکړه. لکه داسې ګوري ما دلته ولیکه چې کابل، عمومي افغانستان باره کې خبره ده، افغانستان کې کابل دی، کابل کې احمد شاه بابا مینا وغیره. بیا لیکي لکه ننګرهار، لکه لیکي تاسو پکتیا وغیره. ټول داسې انتخابوئ او دې نه د نمبر ورکوئ. دا فرعي دی، مونږ وایو دا د کابل مربوط ځای دی. تاسو دلته راځئ لیول دویم نمبر لیول کې. نو یو خو ښه ترتیب دا شو چې دې ته دواړو ته عدد ورنه کړي، ځکه که دا هم دوه شي دا هم دوه شي بیا خو ګډوډېږي. دا ای واخیستو د نورو ته عدد ورکړي، ای ورکړي اتومات. نو دا یو خبره دی کې شته. ډیفاین نیو نمبر فارمټ، نور شکلونه د اعدادو غواړي. دلته ګوري نمبر سټایل باندې کلیک وکړئ، الفبا حروفو باندې غواړي اوکې کې. دا الفابیټ خبره شوه. دلته ګورئ نور مختلف شته دی، فرست سیکنډ تھرډ داسې دی راشي، فرست سیکنډ تھرډ. بیا ګورئ مختلف تاسو دې ځینې انتخابولی شئ. صفر یو داسې سیریال په شکل باندې دی راشي، سیریال نمبر. فنډ باندې کلیک وکړئ، فنډ هغه د فنډ موضوع دی. دلته کوم ډول فنډ ورته غواړي، اډوبي عربیک وغیره، مثلا ټایم نیو رومانس، دا ټایم والا غواړي ورته اوکې کې، هماغه سټایل به دې ته ورکړي. ښه، بل دا لیست تاسو شروع کوئ، کله کله غواړئ چې د یو نه شروع نه شي بل ځینې دې شروع شي، داسې هم دا امکانات هم دلته شته دی. لکه مخکې تاسو ته نو سیټ نمبرینګ ویلیو باندې به کلیک وکړئ، د څونه دې شروع. سټارټ نیو لیست، دا نوی لیست چې اخلي، لکه د دې نه وروسته اوس تاسو یو بل نوی لیست هم اخلئ. لکه دلته کې افغانستان شو، زه لیکم چې انډیا. صحیح ده؟ انډیا کې فار ایگزامپل ممبئی، صحیح شو، مثلا کلکتا، صحیح ده، مثلا گجرات. اوس دې ته راځئ نمبر ورکوئ، دا هم د یو نه شروع شو، نه دا یو نه غواړو، دا پنځم نه واخله. صحیح ده؟ فار ایگزامپل نو تاسو به راشئ ډیفاین سیټ نمبر ویلیو او څونه شروع وکړه
5م نمبر نه سٹارټ نیو لیست اوکې داسې یا بیرته دا غواړي چې نه د پاسیني لیست چې کوم ځای نه شروع شوی ختم شوی د هماغې ځای نه دی شروع کې راشي دا 4م نه دی وروسته بیرته د سر نه راشي 1 2 3 ورکړه بیرته نو هم تاسو کولی شئ دلته راشئ دې برخې ته او ډیفاین نیو نمبر ښه نو جدا جدا به انتخابوئ دا یو خبره پکې ده دې کې عنوان به تاسو نه نیسئ چې بیا هلته کې هغه موږ سره نه پیژني نو بیرته دې کنټینیو فرام پریویس لیست مخکیني لیست مطابق یې راته واخله ښه نو دا یو خبره دې کې شته دی وپوهېدلې دې کې خو څه مسله نشته نمبرو کې د دې نه وروسته کې څه دی موږ سره چې شه پات شو ښه زه به دا انتخاب کړم داسې او را به شو ډیفاین نیو نمبر نوی نمبر غواړم دې سټایل کې نه غواړم په بل سټایل کې غواړم مثلا دې سټایل کې غواړم د پښتو اعدادو کې تاسو خپله دې نه یو سټایل ورکوئ لیفت خی طرف ته دی راشي سنټر ته دی راشي او که رایټ طرف ته دی راشي د فنډ ګوري دا فنډ خو تاسو مکمل ویلی دی فنډ سایز کم فنډ کې غواړئ څومره دی سایز وي بولډ وي ایټالیک دی وي دا موضوعګانې ټول تاسو فنډ کې ویلي دي داسې مثلا یو د پاسه لاین اچوئ وغیره دا به وکړي خو دا یو عادت چې موږ دلته ورکې دا کمپیوټر نه پیژني تاسو دلته هغه سیمبولونه هغه څه ورکولی شئ چې کمپیوټر یې وپیژني خو دا خو ګوره تیار جوړ دي لکه د یو بلې ژبې اعداد وي په بله طریقه لکه چاینیز چینایي چې تاسو لیکئ دا هغې لپاره دی دا نیو نو چینایي اعدادو کې دی راشي تاسو به چاینیز دلته ولیکئ اوکې به یې کې هغه به اډ شي خو چې سره د دې چې کمپیوټر یې وپېژني په کمپیوټر کې تاسو سره هماغه ژبه انسټال وي دا ډیفاین دی لپاره دی که نه دا بره لیست خو موږ تاسو سره عمومي شته دی دلته کې راځي موږ سره تاسو ډایرکټ نمبر ورکړئ دلته تاسو سره راځي نو بغیر له دې نه هم تاسو سره راتلی شي خو ډیفاین مطلب تعریف که ور وپېژنئ کمپیوټر ته نیو نمبر فارمټ یو نوی فارمټ هغه فارمټ چې اوس تاسو سره نه وي اډ شوی نو هغه چې اډ کوئ دې ځای نه به یې اډ کوئ چې مثلا نورې ژبې وي دلته به تاسو اول نمبر به ولیکئ نور به کمپیوټر خپله اتومات هغه تاسو ته راولي ښه دا ګوري هماغه د لیولو خبره ده لکه تاسو عنوانونه جوړوئ ګوري فار ایگزامپل دا ټول هر څه ما کلیر یو بوک دی او ما دلته لیکلي چې مطلب د انګلیش ګرامر بوک دی په دې انګلیش ګرامر کې مختلفې خبرې دي مثلا تاسو سره ریټینګ دی بیا ریډینګ دی بس دا به انګلیش بوک کو دا ګرامر به تیسته کو عمومي خبره کو او ګرامر دی صحیح ده او د ګرامر نه وروسته فار ایگزامپل وکابلري ده نو موږ یو بوک جوړو او هغې کې به دا حصې راځي او دا د عمومي ټاپکونه وي او د دې په داخل کې به موږ موضوعګانې ورچو موضوعات به ورچو نو دې ته کمپیوټر ته موږ وایو چې دې دپاره یو سټایل دی هر یو ته موږ ته پکار دی او دا سټایل به کوم ځای نه موږ تاسو ورکړو تاسو به دلته راشئ دې برخه کې ګورئ دا مختلف قسمه سټایل دي داسې سټایلونو کې غواړئ چې دا جدا جدا راولئ یا مثلا غواړئ چې هیډینګ دې سټایل کې آرټیکل 1 اوله مقاله دویمه درېیمه یا مثلا دې سټایل کې تاسو نه غواړئ هیډینګ عنوان سټایل ورکړئ یو دوه درې لکه تاسو مخکې وویلې او دا یو بل سټایل چپټر 1 کې د رایټینګ وي چپټر 2 کې د ریډینګ وي درېیم چپټر کې د ګرامر او څلورم کې د وکابلري او نور دې نه وروسته انټر او د دې مابین کې وغیره ډیټا وراچوه بیا چې دا چپټر کمپلیټ شو بل تاسو سره به کمپیوټر عمومي عنوانونه څه وپېژني دا به سره وپېژني او د دې په ذریعه باندې به وروسته کې بیا موږ تاسو ریفرنس کې د دې نه به څه جوړو ټیبل اف کنټینټس به جوړو مطلب فهرست مطالب به جوړو څه به جوړو فهرست په دې باندې جوړو نو دا یو خبره دلته مهمه ده نو دا تاسو مثلا چپټر هیډینګ وغیره دې شکلونو کې غواړئ دا هم لیولې لري
اول لیول دویم لیول. نیو مولټیپل لیست یو نوی لیست تاسو جوړوئ. دې برخه کې عادات دي څنګه عادات دي راشي، فند دې څرنګه وي، کم شکل کې دې شکل کې راشي، داسې عادات غواړئ وغیره. سیریال نمبر کې د راشي داسې یو نښې ورکړه اوکې که تاسو سره هماغه ډیزاین کې راشي. نو دا تقریبا د دې نمبر او د بولټس مجموعي شکل دلته دی په دې کې چې هم تاسو دلته نمبر یې کارولی شئ هم بولټس کارولی شئ. هلته خو جدا جدا دی، دلته عمومي چې موږ یو څه جوړو د ایز نه راخیستلی شو. ښه بله خبره ده الاینمنټ. څه الاینمنټ؟ اوس ګوري د دې لیکلو د الاینمنټ د موجودیت دی په کوم ځای کې وي؟ ښي طرف ته غواړي، سنټر کې غواړي، چپ طرف ته غواړي. دا ښي طرف شو، سنټر شو، چپ طرف ته غواړي. کنټرول آر ښي طرف ته وړي، کنټرول ای مابین طرف ته، او کنټرول ال چپ طرف ته. نو دغه یو څو شارکټ یو ته زده کړئ او کاغذ نه دا کمانډ کاروئ هم صحیح ده. کنټرول ال، کنټرول ای او کنټرول آر. ښه نو دا زموږ تاسو سره الاینمنټ شو، تاسو د دې ځای نه کولی شئ. بل جسټیفیکیشن دی. څه مطلب؟ تاسو دلته داسې یو پاراګراف ولیکو او دا پاراګراف مطلب 2 پاراګراف یو جمله ده. اوس ګورئ دا ترتیب نه لري فلحال، مطلب دلته کې د یو حصه لږه بیرون وتلی، لږ دې خوا راوتلی. دا تاسو غواړئ جسټیفای کړئ، جسټیفیکیشن پکې وکړئ. نو دا به داسې انتخاب کړئ او را به شئ دې برخې ته او دا به تاسو څه کړئ؟ جسټیفای کړئ. ترتیب شو. کم ترتیبوئ، لو لږ سره. جسټیفای میډم دې حالت کې، متوسط حالت کې، او جسټیفای های تر ټولو زیات. خو دې لپاره تاسو شارکټ زده کړئ. CTRL جمع ج یا CTRL جمع SHIFT shift جمع ج، کنټرول شیفټ ج، کنټرول ج. دا لیکل دي داسې انتخاب کړئ کیبورډ نه، کنټرول ج، کنټرول شیفټ ج. مکمل جسټیفای کا، مکمل ترتیب ورکا. ښه دا جسټیفیکیشن شو دلته تاسو. اوس دې ته ویل کېږي انډینشن. دا لیکل مکمل غواړو یو ځای نه بل ځای ته ویسو. داسې صفحه کې یو حصې ته ویسي. دا کار تاسو د یو پاراګراف ټب سره هم کولی شئ. څه سره؟ ټب بټن د کیبورډ کې د یو بټن سره کولی شئ. تنا ټب. نو دلته بله موضوع ده انډینشن او ټب د دې شارکټ دی. خدین وروسته دا لاین سپیسز دی، بیټوین لاینز د دې ترمنځ چې کوم سپیس دی بیټوین لاین، تاسو ساده کوم بیټوین لاین سپیس د دې ترمنځ چې کومه فاصله ده څومره اندازه که غواړئ 0.5 نه شروع کېږي یو او داسې پسې مختصي. صحیح لاین سپیس دومره پراخه غواړو. فند کې موږ یو موضوع ویلې وه که نه چې د دې ښي نه چپ طرف ته تاسو د حروفو ته فاصله ورکوئ. او دلته کې پاراګراف کې څه خبره ده؟ پاراګراف دی که نه، پاراګراف موضوع ده. پاراګراف کې سنټنسو ته تاسو کولی شئ فاصله ورکړئ. بل اډ سپیس بیفور پاراګراف یا ریموو سپیس، د هر پاراګراف نه مخکې فاصله ورکړئ او که نه یو ځای دي وي سره. اوس ګورئ یو ځای دي، دا چې ساري فاصله لري، دا چې فاصله لري دا د 2014 2014 او 2010 افیس سټایل دی. او هغې نه مخکې چې کوم افیس و هغو کې به څه سټایل و، د فاصلې به ریموو ونه به وه، داسې به پاراګرافونه یو ځای وه. هلته به مونږ خپله فاصله ورکوله. اوس دلته چې کله تاسو پاراګراف ولیکئ خپله کمپیوټر اتومات فاصله ورکوي په دې افیس کې.
خپل اتومات د هر پاراګراف ترمنځ فاصله که دا بیرته تاسو دې برخې ته راشئ او داسې انتخاب یې کوئ پاراګراف برخې ته لاړ شئ د دې ځینم بیا تاسو کولی شئ خو فلحال غواړم اول دغه کمانډونه تاسو ته کلیر کړم فاصله غواړئ نه غواړئ لاین سپیسینګ آپشنز به مونږ به تاسو عمومي شکل کې هلته ووایو دې برخه کې آخري عمومي کمانډز کې ښه د دې ځینم تاسو د الاینمنټ ورکولی شو او د دې ځینم کولی شو خو دلته څه خبره ده دا دوه بټن چې دي دا د ژبو لپاره دي اوس که چیرې تاسو انګلیش لیکل کوئ نو تاسو سره به الاینمنټ لیکل به کوم طرف نه شروع کیږي چپ طرف نه او که غواړئ پښتو لیکل وکئ نو دا دې ځینه به تاسو دا یو سپیشل دوه بټنې دي چې تاسو سره په دې 2014 آفس کې راغلي نورو کې نشته دی ښه هلته د همدغه کمانډونو په واسطه باندې مونږ کوو نو ښي طرف ته راوړي چپ طرف ته وړي دا اتومات د لیکل درته ښي طرف ته او چپ طرف ته راوړلی شي یعنی شروع د کوم طرف نه وشي اوس ګوره اوس دې نه دې خوا ته ځي دې طرف ته ځي د لیکل د کوم طرف نه سټارټ واخلي ها بله موضوع کالرز دی دا داسې انتخاب کوي دلته راشي د دې لاندې ته یو رنګ ورکوو بیکګراوند کالر دی ولري بیکګراوند کالر دی ولري مور کالر ته لاړ شي سټنډرډ کې اضافي نور رنګونه هم تاسو راخیستلی شي داسې یو رنګ غواړو مور کالرز کې بیا دلته که چیرې راشي بارډر کې خبرې ډېرې زیاتې دي نو سوړ باندې به درته کار وکړم بیا بارډر ته هم داسې مخته به ځو سوړ څه کار کوي لکه ما دلته یو لیست جوړ کړې ګورئ دا نومونه دي مونږ ولیکل خو په ترتیب نه لیکل شوي کله دا زیډ حرف مخکې راغلی کله دا نور حروف مخکې راغلی دي دا غواړو مونږ ترتیب کو ارینج یې کو ارینج یا ترتیب ته څه ویل کېږي سورټ ویل کېږي دلته کې سورټ یا ارینجمنټ د ډیټا ترتیبول د معلوماتو ترتیبول د مخکې لیکل شوي ډیټا ترتیبولو ته څه ویل کېږي سورټ ویل کېږي نو دا ټول به مونږ داسې انتخاب کو دا کوم چې دا نوم مونږ ورکړی دی دې نوم ته ویل کېږي هیډر رو سارینواني هیډر رو او دا لاندې چې کوم مونږ تاسو لیکلي دې ته باډي ټیکس ویل کېږي څه ورته ویل کېږي باډي ټیکس کله تاسو دغه مکمل داسې پاس نه لاندې انتخاب کې دې ته کالم ویل کېږي ستون دا یو ستون دا یو کالم تاسو انتخاب کې او ورسره م هیډر رو انتخاب کړي غواړئ دا ترتیب کې سوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ سوډ کې به اتومات کمپیوټر تاسو ته وایي چې تاسو یو پاراګراف راخستی دی څه م راخستی پاراګراف زه وایم پاراګراف کې هیډر رو ده هیډر رو لکه سرینواني لري او نیمز نوم باندې راته راواخله په نومونو باندې راته ترتیب وکړه هیډر رو چې کله تاسو انتخاب کړئ اتومات اتوماتیکلی کمپیوټر دی برخه کې چې تاسو کم نوم ورکړی وي نیم وي جابس وي سلري وغیره وي هغه تاسو د لیست کې راواخلي او اسینډینګ ډسینډینګ به تاسو ترتیب کی اسینډینګ پاس نه لاندې طرف نه ډسینډینګ لاندې نه پاس طرف نه ا نه زیډ پورې زیډ نه ا پورې نزولی سعودي او دا لیکل زمون کم فارمټ کې دی ټیکس کې دی نمبر هم نه دی سمبول هم نه دی نو کمپیوټر تاسو ته اتومات نه نمبر انتخاب کړي نه ډیټ څه انتخاب کړي ټیکس انتخاب کړي او دا به داسې اوکې کوي د اوکې نه اوس وروسته وګورئ دا تاسو سره ترتیب شو کم ډول اسینډینګ پاس نه لاندې طرف ته نزولی ترتیب تاسو سره وشو اوس که سعودي ترتیب غواړئ ډسینډینګ دا به اوکې کوي ډسینډینګ ترتیب شو صحیح شو خو مسله پکې کوم ځای کې راغله چې دا نیم یې ورسره راواخیستو که مونږ غواړو چې نیم راوانخلي تاسو په سوډ باندې کلیک وکړئ هیډر رو به انتخاب کړئ نو هیډر رو به نه اخلئ او څه نیم باندې راته ترتیب کړه ډسینډینګ یې کړه اوکې
زبیر زکی موسی وغیره دی بره ویوړه او هغه نورې څه وکړه لاندې ویوړه. دا خو د یو کالم خبره شوه چې صرف تاسو سره دا یو کالم دی. اوس که په دې برخه کې تاسو سره یو بل کالم وي، فار ایگزامپل جابس وي، تاسو سره د همدې کسانو جابس وي، what something वगैरह, for example nurse, مثلا guard. اوکې دا ټول هم انتخاب کړو. اوس څو کالمز شو؟ 2 کالمز شو. نو 2 کالمو کې چې تاسو ترتیب کوئ، اول هیډرو خو باید موږ سره روانخلی ځکه موږ دلته ټیک مارک واچو. اول کالم کې نیم باندې راته ترتیب وکړه، صحیح ده؟ یا اول کالم بیخي مه ترتیبوه، لیو اټ، پاراګراف واخله عمومي. نو دویم کالم کې به امکان نه وي تاسو سره، نو دا په نیم ترتیب کا او دې نه وروسته جابس. یا نه دغه ټول راواخله، اول د دې جاب مطابق ترتیب کا، بیا نومونو ته ترتیب واچوه، څه مسله پکې نشته. نو دلته کې موږ جاب واخیسته بیا نیم، نو دواړه ټیکس او اسینډینګ وي که ډیسینډینګ وي، موږ وایو چې دواړه نزولي شکل کې ترتیب کا، صحیح ده؟ نو ګورې دا نزولي شکل کې موږ تاسو سره ترتیب شو. اوکې ترتیب شو، نو د دویم کالم مطابق ترتیب شو. ډاکټرس کسان چې و بره لاړه، بیا ورسره ډرایور 2 کسان ډاکټر هغه یې اول کې راوسته، فاینانس ګارډ، هیډ ماسټر، ایچ آر مینیجر، نرس ټیچر، او ترتیب شانتې وشو. خو څه باندې دا ځلې ترتیب وشو؟ په جاب باندې او د دویم کالم باندې ترتیب وشو موږ سره. که دریم کالم ولرو، دریم کالم به هم تاسو ته راواخلئ. مثلا دلته کې زه راځم یو بل کالم اچوم ساري، او د کالم ته دې برخه کې زه وایم چې د سلري شو، د دې کسانو سلري شو. بس اسې اگزامپل تاسو ته وشي خلاص. دا داسې انتخاب کوي راشي سورت. دا ځلې داسې کار وکړه، سلري باندې راته دا هر څه څه کړه راواخله. کمان سلري، نو سلري څه شی دی؟ ټیکس نه دی که نه، عدد نه دی، نمبر دی. څه دی؟ نمبر دی. نمبر مطابق راته ترتیب وکړه. د کوم کسانو سلري چې زیاته وي بره ویسه، او چې کوم کسانو سلري کمه وي لاندې ویسه. ونه شو؟ خاص سلري، descending order، دام descending او دام descending، header، اوکې وشو، صحیح ده؟ که چیرې تا ځانګړې همدغه سلري والا دا یو کالم مونږه جدا انتخاب کړی وي، ښه مثلا لاندې زه یو بل کالم، دا به دلته یو بل کالم ولیکم چې تنها نمبر یې پکې راغلی وي. مثلا ما ولیکه سالري یا فیس فار ایگزامپل، صحیح ده؟ مختلف قسمه دي. کنټرول بی. اوس دا کالم چې انتخاب کې اتومات به کمپیوټر څه راخستی وي؟ نمبر به راخستی وي، نمبر یې ترتیبوي. ځکه یو کالم دی او هغې کې د نمبرو نه بغیر څه نشته دی، او هغه کالم که ته نوم یې دې ځینې راواخلي که که هیډرو انتخاب کې نوم یې هیډرو سره به کار نه لري، او که نو هیډرو مخسې وي کمپیوټر به د پاراګراف په شکل باندې وپېژني، او بیا دې کې به تاسو سره دغه فیس او دام په نظر کې ونیسي، هغه به هم ترتیب کې راولي. مونږ وایو چې هغه ترتیب کې مه راولي، هغه زمونږ عنوان دی، او دا فیس کارو داسې وکړه چې ترتیب وي که راته. ښه نزولي ترتیب غواړي، سودي غواړي، اسینډینګ ډیسینډینګ، پاس نه لاندې طرف ته، لاندې نه پاس طرف ته، دې شکل کې. اوس که موږ ډیټ یا تاریخ ولرو، فار ایگزامپل 1/10/2019،
2/10/2019 بیا 10/10/2019 بیا 5/10/2019 بیا 6 for example 12/2020 دا ډیر دی تاریخ دی دا تاریخونه مونږ غواړو ترتیب مکمل دا کالم تاسو داسې انتخاب کی سوړ برخه ته راغلی هیډرو لري او لري څه په نوم د ډیټ په نوم باندې ده دې ځینه ډیټ راواخله کمپیوټر اتومات سره اخیستی ډیټ یې راخیستی دی اسینډینګ نزولي غواړي سودي غواړي اسینډینګ دی وي اوکې هغه تاریخونه چې مخکې راځي مخکې راوسته کوم چې شاته راځي شاته راوسته دا ځل وایي چې نه زاړه تاریخ په شکل کوم چې زوړ تاریخونه دي د هغې مطابق ترتیب کا او فیل نیو هیډر لري او هیډر لري ډیټ په نوم دی نو ډیټ راواخله او دا ځل یې ډیسینډینګ ترتیب وکړه اوکې شپږم یې موږ مخکې داسې صحیح ده نو دا موږ تاسو د تاریخ مطابق څه شو ترتیب شو آپشن کې دلته یو څو آپشن دي او دی باندې غواړم بیا تاسو ته کار وکړم ټایم ختم دی دې نه به بیا مخته ځو پرګراف کې لاسه ناسه کار شته یو لیکچر بل هم غواړي ښه